علماء کرام لیکي د سحر د مانځه ایجاد د کوم وخت نه سوی د سحر د مانځه ایجاد اول حضرت آدم علیه السلام هغه څنګه کله چې الله رب العزت حضرت آدم علیه السلام د اسمان نکوس کو زمکه تا دا سه وخت چې هغه تاریکی و بیخي تاریکی وته کې دور شپه هیڅ یو شی نه معلومېده حضرت آدم علیه السلام اخوازي او دی خوازي حتی چې د خپل لاس ګوتې د تنخ کار کېدل دومره تاریکی و نو د دې زیات فکرمند چې په دې تاریکیو کې با زدا شپې ورځې څنګه سبا کوم ډېر پټانګو په دا وخت کې دا سفیدی وچوي دل یعنی هغه صبح صادق راوخته لګا رڼای هغه راوخته نو د لمر د راختلو مخ کې حضرت آدم علیه السلام د ډېر خوشحالۍ له وجنا د شکرانې لپاره دغه 2 رکعات مونږ وکړو یو دغه تاریکی د ختمېدلو نه د تاریکی نه کې وتلو په وخت کې دغه یو رکعت وکړو د دې په شکرانه کې وکړو او یو د رڼا د راختلو په شکرانه کې دغه 2 رکعات الله رب العزت دغه 2 رکعات مونږ د حضرت آدم علیه السلام دومره خوښ وګرځیدو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې د ټول عمر لپاره فرض وګرځاو